بچې دا مسله به دله زه واره کړمه خو ستا نه یو کس بل مخکې دی چې د هغه مسله حل کړمه نو انشاءالله بیا به تا له مسله واره کړم ښه صحیح ده زه به زه لاړم کښېنه ایسار شه چې اوسکه نه نه څکمه زه هغه هلک په چای راوړي چې اوسکه بیا نه به ځم ښځه په مخه دي خو بېغمه شه ښه صحیح ده واه زه چې تش ورشم ستا خبره به م مني ښه السلام علیکم. وعلیکم سلام په خیر په خیر سلام علیکم. وای سلام وبیسه په خیر علي څنګه چل خیر جوړ یې په خیر ما له سړی راوستو او د ده لږه مسله دا را لږ حل کا زه چې دلته یم که نه دلته چې زه ناست یم نو زه دغه لوړې جوړې ته ناست یم زه خلکو له مسلې وارومه او انشاءالله د ده مسله به م زه حل کومه ښه وایه څه مسله دی دا زما خو یو کس سره پیسې دي او راله یې نه راکوي د دغه نیکه به هم درکوي ده ته پته لګي ویسته ما خو غټې غټې مسلې خلکو له وارې کړې اوس دغه عرفان نه دي دقسې چا پسې یو 2.5 کروړه روپۍ وې نو ما ورته ویلو چې لکه ګوره نیمه حصه به مال راکوي بالکل 1.25 کروړ هغه واغېښتې هغه به ښه خوا شو او بیا اوس زه ډزېدمه نو نه ډزې مې پرې کړې وې چې د مخې سره پیسې یې راوړې ما ته وایي جي دا واله پیسې اخیستل دا زما کار دی خو نیمه حصه پکې زما یي ګوره دا دې سړي ته پته لګي زه خو هسې بېرته چاله او مسلې نه واروم که ستا دا خیالي او ځکه چې د قرض خو نن سبا ډېر داسې لانجي که چاله دې قرض ورکړي نو بیا یې نه درکوي جنګ هم پرې رسه کوي نو ستا په سر به زه ورسره جنګ لګوم ښه خبره خو دې ټیک ده خو ډېر کسان دي بس ټیک ته که نه خو یو جاجر کسان شو 10 کسان دي 10 دوه جاجرې که سړیه ته دلته ګنګا بدماش ته راغلی ته څانګړه پیچه سړي را خو نه راغلی و زه ته مسلې زما کار دی کسان یو 200 کسان خو دي که نه دا 75 چې ما دې غاړې ته راچولي دا خو ماسې نه دي راچولي زه چې دا د 50 کیلو اوسپنه ګرځوم هسې ګرځوم نو بس بیا خو ټیک ده نه دی لکه بیا ټیک ده او ته د هغې نه بېغمه شه خو داسې کار دی چې نیمه به پکې ګورې زموي ښه او دا خبره ګورې ته مخکې نه کومه ښځه نیمې به پکې درکړمه خو ګورې زما نامه خو پکې نه راځي نه ستا نوم به پکې ولې راځي بس ته خو بار شوې که نه نور بیا زما کار دی او جنګ جګړه خو زما کار دی ډس کور خو زما کار دی تا له خو زه ټوپک نه در کومه ما سره خپل ټوپک ماران شته ښه دونه ډزې به پرې وکړم چې دا ملک ته یې لوزګار کړم خبر خو ټیک ده بس او نور دا زما کار دی خو دا راته ووایه چې دا پیسې تا نه کله قرض اخیستې څونه پیسې دي دا ماته ووایه ګنګا بدماشه ما نه قرض نه دی اخیستی خو ما په هوټل کې اوسه روټۍ وخوړله او د 500 لوټ مې ورکړو د 3.5 مې روټۍ وخوړله او 1.5 ته پاتې شوې نو په سبا ولرالم ما لا 1.5 روپۍ راکړه نو بیا راله نه راکوري دا تا خدای دې بیخ او بنیاد وباسه ته دې خبرې له ما لره دا تا دې خبرې له ته 1.5 روپۍ پسې راغلې چې 1.5 روپۍ به دې ماله والی او ترکاري مې دا ته چا له راغلې ته چا له راغلې ګنګا بدماش له راغلې ګنګا بدماش له راغلې مجي مړه که دا سړی د سنوس مې دله دا سر خوراو که نه نو ته ما 15 ډزې شتې اوس 15 ډزه 75 را سره دي 15 ډزه تا نه ما اوس پورته کولو دا خو که تا هغه ته ویلي وي د چا نه یې ترکاري خوړلې د رشید خان نه راله یې نه راکولي دا چې تا هغه ته ویلي وي چې زه که زما نوم دې ورته اخیست شو د خدای مسلمانانو د دالو په ځای به یې درته روشه چولي او 1.5 په ځای به یې له زر درکړې وي چې دا وله ته ګنګا بدماش پېژنې مړه دا دې څه شی ماله راوستلې یاره د 1.5 روپو د ما ویګنې چې ته له 10 کروړه روپۍ دي پسې ته 1.5 روپو پسې ما پسې دلته راغلې که دا سړی تا سنو راغلي مړه تا له ما دا سر اوس خوړه و که نه اوس مې هم داړه و چې یو 2 کونده غلي داسې ووامه چې تا نه زه دا 1.5 روپۍ یې کړمه ته مونږ پسې د 1.5 روپو لپاره دلته راغلي غریب سړی یم 1.5 روپۍ زما لپاره ډېر شی دي مړه خو بس وایي اوس د غوسې د لاسه لچمه د غوسې د لاسه را باندې لچ لګېدلې دي زه ویم چې مړه دا تا ما له سره اوستي یاره تا ورته دا نه وې چې ګنګا بدماش د ورځې 5-6 مړي کوي د روزګاره خلکو مزدوري کم ده نو 1.5 روپۍ ډېر شی دي زما لپاره که نه مړه نو دا خو که تا هغه ته ویلي وي زما نوم دې ورته اخیستی وي پتیلې به یې درکړې وی ته به چې دا باقي تلکاري کور ته یوسه پاسه مړه پته وه پاسه ګنګا دا سړی پېژنې نه که نه ومې نه پېژنده دا خو تا راوستې ستا به پېژنګلو دا خو پولیس دی که نه دا څه وی د وی چې ګنګا بدماشي پرېښې که نه نو دغه تا به ما ته مخکې ویلي وي چې مړه دا خو ما د سړي له بېادبي وکړه چې ته د چیو غم مې وله کړی وي که نه د مخکې به دې ویلو که نه چې ما وله چیغ
خفه نه شي ښه ما ته پته ده دا مړه بس زه داسې بعضې وخت کې مونږ سواتي او جهانګیر ډرامې وګورو بیا په ځان نیو نو بس هسې دا بدماشي دا بس هسې مړه به دا خوله هم داسې ده ښه نور ګورې نارملې مزه ته خو ما 15 ډزه مولي او سړي له سرم خورې نه دا خو دغه دی که نه دا زه ته څه یم د جهانګیر خان او سواتي د ډرامې مرامې وګورو نو بس به او نور داسې یم چې زه خو دغه یم بدماش نه یم ښه زه د کباړ کار کوم کباړ دغه 1500 روپۍ ورځ راکوي دې ترخ کې رسېدي دا دغه دا خو دا یاد دا غنی دی غنی دا د ماشوم جو نو ما تیرا واغه شراپټ می ته کو ما اجازه به جو ما غنی دی اسم نه دی ها تی جو ځه ورته تر دغه کوم مرتا ما ته مخ کې ولې نه وي زه دغه دی زه دغه ورګه خزه چې غم کوم دا غنی وته ته جو امره نه چا ویل ته خو لوی بدماش یې اوس دا خبره کې نه جیزه کباړیم دا چا وی چې بدماشیم زه غټ کباړی ما خد ته وګوره تا راته ویلي چې یو چاچر کسان دي راسه او دوه چاچره کسان دي راسه دا څه شی شو دا بس خلم واک کې نه ده که نه دا ذکري کې په غولخور مشهور یې بس نورې څه هم نشته دی دا څه دي وروره پیسې دي که نه واله پیسې دي والمه دا څه کوې یاره دا د چا دي دا پیسې دا ستا دي که نه دا واله هلکانو تاسو دواړه غلط شوي ګوره ما دونه پیسې چېرته په خوب کې هم نه دي لیدلي دا پردی پیسې ما له راکوې که دا تاسو څه کوې زه نه علم ښه دا ستاسو دي واله نه واله نه واله دا ستا دي واله دا واله ستا دي ها نه واله واله دا واله اونسه دا واله کنه دا ستا دي اونسه واله دا اونسه ستا دي واله کنه خیر دا واله مکوې دا واله کنه دا اونسه خیر دا واله زه خیر دی واله اونسه یا لکه دا واله کنه دا ستا پیسې دي ځان مې به خرچه کوي نه خیر دی واله زه واله مکوې ځه نه واله نه مکوه کنه نه واله اونسه واله دا ستا دي ها دې کنه مکوه ما ځان مې به خرچه کوي ما ځه واچوي جیب کې وای هغه زما پیسې راکړه که نه هسې تا له مې قرض درکړی وي ډېر وران ټیم کې دې را پاسولم که لږ نور ایثار شوم نو اوس په دې قرض ختم و مړه السلام علیکم د تره زویه یې وراره کپړې دې ګنډلې دي که نه وعلیکم سلام د تره زویه په خیره دی خو ما ارجنټ ګنډلې ته چې څنګه لاړې ما وګنډلې او دا راته وویل تره زویه بس دا ماشوم مه په غېږ کوه که نه خیر دی ماشوم دی دغه د قاطۍ دغه یو نیلمې ده تره زویه د سره خو زما 15 زامن دغه دي ودونه یې وکړل او ته ویې د قاطع دي د ماشوم دی بس دا خو د واده دي کوزې که چې د وګرځو مسلمانه سار به بیا ګرځېدی نه شي خپې بیا جام شي مړه خزره د تره زویه کوز به که خو دغه جامې خو له راواله که نه ښه غوستا چې دغه جامې خو ولې لږې راواله د تره زویه دا څو روپۍ شوي یاره د تره زویه نو تا نه به زه اوس پیسې علم زه بس پرېږده ښه زه دا زموږ هسې مراره دی ځه د تره زویه وایه پیسې وایه هسې بل چا له مې ورکولې خو تا له یې در کوم ځه د تره زویه ولې هم ګناهګار یې زه مړه بس ځه و خو زمونږ وراره دی که نه زه ګرځه مزې کوه زه مه راکوه پیسې ښه پیسې خو بس هم د تره زویه در کوم خو راته یاد یې که که نه نو د تره زویه چې یو خبره راته وکړمه که نه زمونږ سترګو کې یاده سترګې هم شرمېږي و چې باریک کس راشي هغه ته خو بس و چې دا روپۍ شوې که نه تا ته به اوس څه وایم خو زه به دا دغه لګېدلې وګوره دا سلیپ لګېدلې په دې دیوالو ما دغه ریټونه دي نو بس که راکې دغه ریټونه دي خو تا ته اوس ویلی نه شم چې ما له خامخا دونه راکړه نو